د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تاسو لاندې مهمو خبرونو ته. وزیرستان کې د یو افسر په ګډون 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویل چې په شمالي وزیرستان کې په ونښته کې 3 پوځیان وژل شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. پوځ ویل چې پیښه د شمالي وزیرستان د یو ګر سیمه کې رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې 3 سرتیري وژل شوي دي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. پوځ ادعا کړې ده چې ترهګر له ډیورنډ فرضي کرښې چې دوی نړیواله پوله بللې د افغانستان له دننه وروښتي او د شمالي وزیرستان د سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو ډزې کړې دي. په ورته وخت کې پوځ ویلي چې له همدې پیښې سره هممهاله د بلوچستان په اواران سیمه کې هم له ترهګرو سره په نښته کې یو پوځي افسر وژل شوی او 3 نور ژوبل شوي دي. او ایراني چارواکو له طالبانو غوښتي چې د افغانستان او ایران په پولو ته څیرمه د سړک جوړولو چارې ودروي. وړاندې بي بي سي ته یوې سرچینې ویلي وو طالبانو ایران تر نږدې د یوه سړک جوړولو پیل کړی چې ایران یې غواړي مخنیوی وکړي. د وایي تر اوسه کومه نښته نه ده شوې خو دواړه لوري د تیارسي په حال کې دي. د فارس خبري اژانس د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي له قوله ویلي طالبانو له همغږۍ پرته د سړک جوړولو چارې پیل کړې وې چې د ایراني پولیساتو له غبرګون سره مخامخ شول. نوموړي ویلي له طالبانو یې غوښتي چې دغه چاره ودروي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې یو کس چې ظاهراً د طالبانو غړی ښکاري وایي ایراني ځواکونه طالبانو ته د دې لپاره راغلي چې د سړک د پخولو مخه ونیسي. دی وایي طالبانو لومړی د دوی موټر ودراوه او بیا یې له ځان سره یوړله. درنو لیدونکو له غوږ نیونه مه مننه.